السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ ګرانو دوستانو. دوهم درس دی الوحدة الأولى التحية والتعارف الدرس الثاني. لومړی څپر کې او التحية والتعارف تر عنوان لاندې دوهم حوار دی. نو دلته د دوو کسانو ترمنځ حوار دی. نو الحوار الثاني ألف انظر واستمع وأعد. محمد: السلام عليكم. شريف: وعليكم السلام. محمد: من أين أنت؟ شريف: أنا من باكستان. محمد: هل أنت باكستاني؟ شريف: نعم أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ محمد: أنا تركي. أنا من تركيا. شريف: أهلا وسهلا. دلته دوه ناشنا کسان یو بل سره مخامخېږي. محمد چې دی په سلام اچوي وایي السلام علیکم. شریف ورته وایي وعلیکم السلام. محمد ته پوښتنه کوي من أين أنت؟ ته د کوم ځای یا د کوم هیواد یې؟ شریف ورته وایي أنا من باکستان. زه د پاکستان یم. محمد بیا ځلې ترې پوښتنه کوي هل انت باکستانی؟ ایا ته پاکستانی؟ شریف: نعم هو انا باکستانی. زه پاکستانی یم. وما جنسیتک انت؟ محمد ته وایي چې ستا جنسیت څه شی دی؟ ته د کوم ځای یې؟ محمد ورته وایي انا ترکی. زه ترکی یم. انا من ترکیه. زه د ترکیې هیواد یم. شریف ورته وایي اهلا وسهلا. تا ته هرکلی او ښه راغلاست. دلته دوهم حوار دی د دوو ښځینو ترمنځ دی. الحوار الثاني انظر واستمع واعد. مریم او د زینب ترمنځ حوار دی. مریم ترې پوښتنه کوي السلام علیکم. زینب: وعليكم السلام. مريم: من أين أنت؟ زينب: أنا من مصر. مريم: هل أنت مصرية؟ زينب: نعم أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ مريم: أنا سورية. أنا من سوريا. زينب: أهلا وسهلا. مریم ته پوښتنه کوي یو بل سره مخامخېږي وایي السلام علیکم. زینب ورته ځواب ورکوي وعلیکم السلام. مریم ته بیا ځلې پوښتنه کوي من أين أنت؟ ته د کوم ځای؟ زینب ورته وایي انا من مصر. زه د مصر هیواد یم. مریم بیا ځلې پوښتنه کوي هل أنت مصریه؟ آیا ته مصری؟ زینب ورته وایي نعم أنا مصریه. زه مصری یم. وما جنسیتک أنت؟ ستا جنسیت څه شی دی؟ مریم: أنا سورية. زه سوری یم. أنا من سوريا. زه د سوریې هیواد یم. زینب ورته وایي أهلا وسهلا. دلته راځو مفردات دي یا لغاتونه دي. دلته هم وایي چې تاسې ولولئ وګورئ او تکرار کړئ. ما جنسیتک د نارینو لپاره ما جنسیتک استعمالیږي. په دې کاف باندې تاسې فتحه وینئ. ما جنسیتک. دلته که تاسې وینئ کسره ده نو دا د ښځینو لپاره استعمالیږي. انا زه. انا زه. دا هم د نارینو ښځینو لپاره یو شان استعمالیږي. باکستان، ترکیه، مصر، سوریا. باکستانی، ترکی، مصریه، سوریه. ګرانو دوستانو دا چې د تمرین دی صل بین الکلمة والصور المناسب. باکستان باکستان. باکستانی باکستانی. مصر مصری مصر. سوريا سوري. تركيا تركي.
نو ګرانو دوستانو دا تر 5مې صفحې پورې نن درس و. په دې هیله چې ستاسې دغه درس خوښ شوی وي او څه مو ترې زده کړی وي. نو اوس بیا راځو د دغې درس چې دی یو ځلې بیا تاسې ته تکراروم. د دوه کسانو ترمنځ حوار دی. محمد ته پوښتنه کوي السلام علیکم. شریف وایي وعلیکم السلام. محمد من أين أنت؟ شريف أنا من باكستان. محمد هل أنت باكستاني؟ شريف نعم أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ محمد أنا تركي. أنا من تركيا. شريف واي أهلا وسهلا. الحوار الثاني د دو خزینو ترمنځ د خبرو اترو او پیژندګلوۍ بحث دی. مریم ترې پوښتنه کوي السلام علیکم. زینب وایي وعلیکم السلام. مریم من أين أنت؟ زينب أنا من مصر. مريم هل أنت مصرية؟ زينب نعم أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ مريم أنا سورية. أنا من سوريا. زينب أهلا وسهلا. مفردات ترازو. ما جنسيتك؟ ستا جنسیت څه شی دی؟ ما جنسیتک د خزینو لپاره انا هم زه او د خزینو هم انا زه. پاکستان مونږ خپله ژبه کې پاکستان وایو، دلته نو پاکستان دی. ترکیه، مصر، سوریا. باکستانیون که مونږ وایو چې افغانیون هكذا داسې مونږ ویلی شو مثلا انا افغانیون وانا ترکي وانا مصري وانا سوري. تاسې کولی شئ چې د خپل د هیواد په نوم په اخره کې چې دی یا اضافه کړئ او د خزینو کې بیا نو تاسې کولی شئ تا اضافه کړئ چې یو خزینه وایي چې انا افغانیه. که زه وایم انا افغاني. تدریب ترازو. صل بین الکلمة والصور المناسب. وایي کلمې او دغه تصویران یو له بله سره یو ځای کړئ. پاکستان دلته نقشې ته وګورئ ګرانو دوستانو. دلته کس وینئ نو دا کس چې دی د دې جنسیت پاکستانیون دی. مصر مصري او سوري سوري. سوریا و ترکیه ترکیون. نو ګرانو دوستانو د 5مې صفحې پورې موږ او تاسې درس واغوستو. که چېرته مو زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی نو دغه زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ. دغلته چې هر کله دغه سره نښان تاسې کلیک کړئ زموږ چینل چې دی تاسې سره سبسکرایب کېږي. دا د سره ضرور سبسکرایب کړئ چې تاسې ته مهمې ویډیوګانې راځي. دغه د ګړنګي نښان هم ورسره وهئ. نو د نن ورځې درس همدلته پای ته رسیږي. نو د راتلونکو نورو درسونو لپاره د سره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. خپل نظریات کمنټ کې ولیکئ. هیله ده چې تاسې پخواني ویډیوګانې یو ځل بیا وګورئ او نننی درس هم تعقیبوئ چې ستاسې دغه لغاتونه او مفردات اضافه شي او عربي ژبه مو په اسانه زده شي. نو ستاسې له توجه نړۍ مننه.